بسم الله الرحمن الرحیم. نوی درس ته ښه راغلاست. غواړم چې د فونټ برخې کوم برخه چې پاته وه هغه تاسو ته اوس تشریح کړم. را به شو دلته تاسو راشئ، مخکینی برخه مو تشریح کړې. دلته لیکلي چې لاتین ټکسټ فونټ دا د لاتین برخې ده چې اکثرا د انګلیسي مربوط کیږي. تاسو کولی شئ چې په انګلیسي خط کې دلته تغیرات راولئ. تاسو له دې ځایه هم دا کار کولی شئ. صحیح ده. بل که غواړئ په مثلا په فارسي کې تغیرات راولئ، فارسي خط له نورو ځایو هم کېږي، خو دلته هم کولی شئ چې راشئ او دلته له پښتو یې کمپلیکس سکریپټ فونټ دي. دا خاص فونټونه دي چې د غیر انګلیسي مربوط کېږي. مثلا پښتو فارسي هم پکې راتلی شي. دلته ډېر د نورو ژبو لپاره دي، خو د فارسي لپاره له پښتو لپاره دغه سټایل هم تاسو عملي کولی شئ. صحیح ده. اوس به راشو نورو برخې ته. بل د اندازې برخه ده چې تاسو اندازه دلته تغیرولی شئ، دلته هم او له دې ځای هم تاسو اندازه تغیرولی شئ. بل د فونټ سټایل ده چې څرنګه هم وي، ایټالیک وي، بولډ وي، بولډ ایټالیک دواړه وي. تاسو له دې ځای هم دا کار کولی شئ. بل د فونټ کالر ده چې تاسو دلته هم وویلو چې کوم رنګ چې تاسو انتخابوئ همغه رنګ ورته انتخابېږي. صحیح. تاسو وینئ چې دغه رنګ ما انتخاب کړو او عملي شو. بل اندرلاین ده چې تاسو دلته یو اندرلاین وویلو چې فقط یو لاین مو کولی شئ چې دلته کوم رقم چې مو خوښ وي همغه انتخاب کړئ. دلته وګورئ او دا تاسو وینئ چې لاندې لاین راغی. صحیح ده. کولی شئ چې د انډرلاین رنګ هم بدل کړئ. زه سور انډرلاین انتخابوم. یو سور انډرلاین مې انتخاب کړم او عملي به کړم. تاسو وینئ چې انډرلاین جوړ شو. نور برخو ته به راشو. وروسته له هغه سټرایک ترو ده چې تاسو دلته هم وینئ چې د خط په سر باندې به یو خط راولي. که ډبل سټرایک ترو انتخاب کړم د خط په سر به دوه خطې راولي. صحیح ده. کوم څه شی غلط وي تاسو کولی شئ چې دا ورته انتخاب کړئ. که غواړئ چې را نه شي دا ووهئ، که غواړئ چې یو لاین راشي بیا دا ځای انتخاب کړئ. بل سوپر سکریپټ ده او سب سکریپټ ده. سوپر سکریپټ په دې خاطر استعمالیږي کله تاسو یو توان لرئ. صحیح ده. تاسو غواړئ چې هغه توان په پاور پوینټ کې ولیکئ، راشئ دلته او انتخاب کړئ سوپر سکریپټ. او دا افسټ چې ده دا د توان اندازه ده. صحیح ده. تاسو راشئ اندازه یې زیاته کړئ. که غواړئ چې ډېر جګ شي اندازه یې ډېره جګه کړئ، که غواړئ چې قطع راشي بیا اندازه یې کمه کړئ. تاسو به وینئ چې لږ اندازه به یې جګه راشي. بل سب سکریپټ ده. هغه د مثلا قاعده ده یا د لوګاریتم قاعده ده. تاسو د داسې شیانو لپاره له دغه څخه استفاده وکړئ. لا د H2O ده چې د اوبو فورمول ده. زه غواړم چې دا نور هم لاندې راشي. که غواړئ چې جګ راشي دا درجه پورته بولئ. تاسو وینئ چې H2O یا H2O ولیکل شو. دا دوه ډېر مهمه دي. صحیح ده. تاسو دا حتما باید زده کړئ. بل سمال کیپس ده چې تاسو څه شی لیکلي وي هماغه کوچني حرفو ته تبدیلوي. لکه دلته چې وو دا د لور کیس دا هماغه سمال کیپس غوندې ده. بل اپر کیس په شکل باندې آل کیپس که انتخاب کړئ دا به ټول حروف درته لوی کړي. بل اکوالایز کریکټر هیډ چې ده دا د ورډ آرټ لپاره ده، دا د عادي ټکسټ لپاره نه ده. صحیح ده. تاسو به راشئ اول به ورډ آرټ ته دا په نور درسو کې وي، فقط اوس ځان سره بلد کړئ. ورډ آرټ ته دلته تاسو وینئ چې یور ټکسټ از هیر. کله چې دا انتخاب کړم او راشم هوم برخې ته او دلته کله چې زه اکوالایز کریکټر هیډ انتخاب کړم تاسو به وینئ چې هغه حرفونه چې اندازه کوچنۍ هم ده بیا هم کوشش کوي چې د نورو حرفونو سره ځان مساوي کړي. بل دلته د سپیسینګ برخه ده چې د حرفو ته مقسوم له فاصله یې ایکسپینډډ دي، کانډینس دي. مثلا نږدې لرې کوم اندازه چې تاسو یې انتخاب کړئ هماغه اندازه به یو حرف له بل حرف څخه لرې وي. تاسو دلته هم ما تاسو درته ویلو چې څرنګه تاسو انتخابوئ هماغه رقم به انتخابېږي. بل کولی شئ چې خپل هم اندازه یې مشخصه کړئ. مثلا څو پوینټر له یو بل څخه لرې وي. صحیح. یو ځای انتخاب کړئ او دغه اندازه ورکړئ، په هماغه اندازه به دا حرفونه له یو بل څخه لرې وي. صحیح ده. زه به راشم د اندازه مثلا 10 ورکړم. تاسو وینئ چې یو بل پاراګراف انتخاب کړم.
دلته به د هر کرکټر فاصله اکسپینډډ انتخاب کړم یا نه، مثلا 10 به شاید قبول نه کړي، مثلا 3 به ورکړم. تاسو وینئ چې 3 پوینټه اندازې کې یې تغیرات راغلو. بل کرننګ برخه ده چې بعضې حرفونه دي چې یو بل سره مطابقت نه لري، مثلا A او V. A او V کله چې تاسو په عادي حالت کې ولیکئ دې یو بل سره مطابقت نه لري، دې ترمنځ یو ځای خالي پاتې کېږي. که غواړئ چې تاسو دا ځای له منځه ووسئ او دې دواړو ترمنځ یو فاصله له منځه ووسئ او سم شکل باندې راشي، تاسو راشئ کرننګ انتخاب کړئ او دا انتخاب کړئ. تاسو به وینئ چې A V سره ځان لږ نږدې کوي چې دا د کرننګ په برخه کې کېږي، او کرننګ په کوچني اندازه کې ډېر سم نه معلومیږي. که غواړئ چې کرننګ وګورئ حروف اندازه زیاته کړئ او دا تاسو کولی شئ چې دا بیا وګورئ چې کرننګ څه معنا لري. بل که غواړئ چې پاراګراف ولیکئ، پاراګراف لیکلو په خاطر د تمرین او پریکټس په خاطر تاسو راشئ ولیکئ چې رند مساوي ولیکئ. اول دا یو فورمول ده چې رندم معنا لري، رند ولیکئ. مثلا څو پاراګراف غواړئ؟ زه یو پاراګراف غواړم. څو جملې ولري؟ زه ورته وایم چې 3 جملې ولري. تاسو به دا کار وکړئ. که غواړئ چې 10 پاراګراف ولرئ 10 ولیکئ، بیا دلته څو جملې ولري، هر پاراګراف څو جملې ولري، 2 3 4. تاسو دا کار وکړئ او کله چې دا وکړئ کوم یو پاراګراف جوړ څو جملې لري؟ 3. تاسو دا هر ټکی چې حساب کړئ 3 جملې لري. تاسو به په دې برخه کې هم کار وکړئ، دا نور درسونه به هم تکرار کړئ. که سوال و له ما څخه یې پوښتنه وکړئ. اوس درس ممدوم له بس ته له توجه نه مو نړۍ